په دې هسپتال کې په 300 روپۍ معاینه هسې څه خوب لیدل دي نو اسلام آباد ته هغه کس تلی شي چې چا سره پیسې وي کم سے کم 8-9 روپۍ پر سیشن اخلي دا واحد دا ځای چې د 1500 نه 2000 روپو پورې ځکه چې دا یو فلاحي اداره ده او زموږ په یو ښه سوچ باندې جوړه دلته کې دا هېڅ قسمه څه پابندي نشي زما نه به خامخا دوی اخلي یاره زه پیس هم نه غواړم چې یو مالک مخلص او یو ډاکټر مخلص چې دا 2 کسان رایوځای شو که نه مخلص قسم په الله دا علاج ډېر زیات اسانېږي بسم الله الرحمن الرحیم په 400 کې د الرجی سینټر هسې اوازه ما اورېدلې وه ما ته دا پته نه وه چې دا دومره غټ هسپتال دی دومره غټ خدمت کوي ناشنغر په دې سیمه باندې دا حسن اتفاق دی چې زه د اسلام آباد الرجی سینټر ته پخپله هم د خپل یو مریض سره تللی یم او هغه هسپتال یقینا چې یو ډېر ښه کوشش دی او د هغې نه هم یو ډېر بهترین کوشش د عبدالله روډ دی چې هغه په دې خپله سیمه په دې خپله خوره په دې خپل جایداد یو الرجی سینټر جوړ کړ په دې هسپتال کې په 300 روپۍ معاینه هسې څه خوب لیدل دي نو خو دلته کې د یو سړي سوچ د خلکو نه جدا دی چېرته چې سوچ د خدمت شي هلته د پیسې هېڅ اهمیت نه پاتې کېږي د خدمت په جذبه جوړ شوی دا 400 الرجی سینټر زه نن په تاسو باندې وزټ کوم علاقه مې هم خپله ده او اشنغر د صاحبه دا د باچا خان خوره ده نو چې کم خلک دلته کار کوي یقینا چې څه کم کوز بني د هسپتال سره وزټ کوم ما سره اوسئ چې حیران په دې یم چې په پېښور کې چېرته د اسلام آباد الرجی سینټر او چا په د اشنغر کې د الرجی سینټر د قیام یو کوشش وکړو نو دا سوچ د ذهن له څنګه راغی چې بی دا هسپتالونه خو سړی هر قسمه جوړي ډاکټر پلازا د خدای تعالی دی تا پکې د الرجی سینټر څنګه بسم الله وکړه داسې ده یوسف جان صاحب چې که موږ نظر وکړو نو هغه اسلام آباد ته به خلک تلل یا نور غټ ښارونو ته به خلک تلل او زه وایم چې اسلام آباد ته هغه کس تلی شي چې چا سره پیسې وي هر کس تلی نه شي بیا که هلته کې چا سره پیسې یم نو هلته کې لاړ شي بیا د لینګویج بیریر زبان هلته کې اکې او دکې ځکه چې څومره ګورنمنټ ځینې هلته کې منډه تړله ډېره زیاتې نو هڅه مې وکړه چې ولې نه د دې پښتنو لپاره یو الرجي سنټر کولو شي او په خیبر پښتونخوا کې دا واحد اسپتال دی او تاسو ته اوس ما د اوپریکارډ یو خبره وکړه که دا فیس دې لږ شي نو بس دا 300 روپۍ له 300 روپۍ خو باز باچا ماشومان چې ګاډي کې کېنه او سره 2 میله مزر کې نو 1500 خوړلي 300 روپۍ دا فیس مخکې مو ولیدل چې زرو نه خلک زیاتې تا 300 کو وجه دا اکثر دا چې کوم فیمیل سټاف دی دا راته وایي وایي موږ ته مریضان وایي چې خلک به بره ځي تاسو په ښکته باندې راځئ زه ورته وایم یاره داسې ده چې الله ګواه دی لکه دا نه چې یا زه دا په کیمرې یا زه د خلکو همدردۍ حاصلوم خو چې کله بلته کې کس پیس ورکوو نو هغه به داسې لږ ورپېده نو مې یاره دا پیس 700 پکار دی چې بیا به زه چونکې راځم نه خو کله کله زه نظر اچوم چې څه حالات دي چې بیا په هغې هم د مریض به زړه نه نو بیا هم 500 کو د 500 نه بیا 300 کو اوس هم بیا ما دوی ته ویلي دي مې چې ګوره داسې یو کمپلین رانه شي چې سره د 300 روپۍ پیس نشته او تاسو هغه له پرچي جوړه نه کوي یا ډاکټر ته ونه ښایي دغه 300 روپۍ په د پیس دې په تندر ولګي خو چې د کس
علاج وشي په قاعده دوی خبره شوه دوی که یو کس مانه اخلي مانه دې واخلي که نه اخلي رانه نو برملا ښه کلیر لیکل به کېږي چې کوم ځای کې زړه غواړي ځان له به دوی اخیستلي کي خبره پکې کومه قدرمنو تاسو به یقین نه راځي دا ناس ډېر میلمانه او مریضان هم ناست دي چې دې اسپتال ته د هر ځای نه مریض راغی سوای د 400 نه دا وجه څه یاره بس دلته کې بغض ډیر دی کینې ډېرې زیاتې دي او یو خپل پښتون رور دلته کې څوک هم هر کس دی کې لګېدلی دی چې یاره خپې لاندې راښکي تاسو ته ما دې نه مخکې د چای نه هغه مثال درکړه دا خلک هلته کې روزګار دی دلته کې په روزګار به راسره خبرې کوي او په ښه چې څنګه به موږ دواړه ښه کېږو دلته کې دی چې تا به څنګه غورځوم او ما به څنګه غورځوې بس صرف دغه دی جي قدرمنو یو ښه کوشش یې کړی دی په دې سیمه باندې ګوره څونه غریبي ده او بیا 300 روپۍ باندې چېرته معاینې کېږي چېرته یو ډاکټر تا ته ویلي بولي ته اسپتال ته لاړ شه صاحب زه به د لارج مثال درکړم په 800 900 کې به ستا نمبر راشي دونه غټ قطار وي چې ته به حیران شي د هغې نه پس چې کله ستا وار راځي 3 بجې به 4 بجې به پتې چې ډاکټر به ویمو که نه نو هغه به تاله څونه ټیم درکړي یو ډاکټر ته 800 خلک ناست دي به څونه توجه تاله درکړي په 400 کې الرجي سینټر کې بیا ماحول چې تاسو ته ښیم عبدالله تقریبا 2 زیرو ځای راټینګ کړی دی خاموشي ده او یو ډېر ښکلي ماحول کې دا هاسپټل جوړ دی الرجي سینټر دی کم چې خلک راشي د سرمنې په نس کې مبتلا هغه لا په تکلیف کې نو قدرمنو داسې اسپتال چې پای کې ټول سهولت تاسو ته په 300 روپۍ ترلاسه کېدی شي په پاکستان کې بل ځای دا نشته دا سټاف هم دلته کې دلته چې تاسو پیشنټ راشي نو دلته کې دوی ولا پرچی ورکوي دوی دلته کې پرچی ولا جوړوي دا یو بیبي دلته کې ناست دي ښه د هغې نه پس بیا دې ډیسټ ته دا بچی ده ښه ښه څنګه یې زویه السلام علیکم سر ٹھیک ٹھاک تھا د هاسپټل کې کار کوي بچی جی بالکل پکې ډیوټي سي زویه سر د ریسپشن باندې ډیوټي کوم او چې هلته کې هغې زموږ یو فیمیل سټاف چې کوم دی هغې پرچي جوړه کړي بیا ما له راشي بیا زه په سیکوینس سره چې چا نمبر وي هغې بیا ډاکټر صاحب له لیکو او پیشنټ دلته انتظار کوي دا فیمیل سټاف سټې ځای دی او هغه ځای کې میل زموږ چې کوم میل پیشنټ دی هغې هغه ځای کې ناست زویه زیاتره مریضان د کوم ځای نه راځي سر ډېر زیات لرې نه راځي زیاتر چې کم دي نو موږ ته ډېر لرې ځایونو نه راځي دلته جوخ ځایونو نه هم راځي لرې ځایونو نه هم راځي او زیاتر ماشاءالله ښه شوي هم دي زموږ هاسپټل سره زموږ نه ښه مطمئن دي ٹھیک ته زویه ډېره مهرباني ښه دلته کې به زه یو خبره بله به کوم 400 الرجي سینټر د اسپتال کې قدرمن 2 ډاکټرز چې کوم دی نو بیاق وخت ناست دي عطا الله صاحب دا وخت ناست دی جی عطا الله صاحب ناست دی او موږ سره الریډي نور هم په مختلف ټیمونو باندې چې کوم ډاکټرز دي موږ کوشش کوو چې هلته کې ښه نه ښه نه ډاکټر راولو اویلیبل دا چې دا اسټیټک سنټر دی هغه کسان چې هغه اکنیزي په مخ باندې دانې یا هایډرافیشل یا نور داسې چې هغه په میډیسن په ټریټمنټ باندې نه کېږي نو دلته کې بیا پروفیشنل د هغوی انتهایی حالانکه دا چې کوم پروسیجر کېږي مایکرو نیډلینګ شو پی آر پی شوه د دې په پېښور او په نور ښارونو ډېرې پیسې کم سے کم 8-9 روپۍ پر سیشن اخلي دا واحد دا ځای چې د 1500 نه 2000 روپو پورې ځکه چې دا یو فلاحي اداره ده او زموږ په یو ښه سوچ باندې جوړه ډاکټر صاحب څنګه شکر جی الله تاسو ښه طبیعت ښه دی الحمدلله علاقې ماشاءالله زه جی د 400 یم تعلق 400 سره دی او جی او د شولګر نشته کوم ځای ما جی باچا خان میډیکل کالج مردان نه کړی دی فرق شوی او جی او زه جی 2023 کې فرق شوم الرجي سینټر په اسلام آباد کې بلا دنیا زی دا خو بلا قصې دي هغه شان ټیسټونه او هغه شان پروسیجر دلته هم شته که نشته او جی او اصل کې د الرجي دپاره چې کم شی نه ضروري دي کم شی نه پکار دي د الرجي په علاج کې کم شی نه کارآمد وي نو الحمدلله دلته چې نو ټول سہولیات موجود دي موږ سره 400 د الرجي سنټر کې پیشنټ راځي زیاتره کومو مسایلو سره راځي موږ ته خو جي څنګه د نوم نه واضحه ده 400 د الرجي سنټر چونکې الرجي سنټر دی نو زیاتر پیشنټ چې زموږ د الرجي سره هغې کې د سرمن الرجي راځي د هغې نه علاوه زکام د الرجي څومره الرجیک رینایټس او د سینې الرجي موسټلی مریضان زموږ وي د هغې نه علاوه د سرمنې کم چې هر قسم بیماري ده نو زموږ زیاتر مریضان د هغې وي
مختلف قسمه خارښتونه هغې کې دي، هغې کې انفیکټیو کازز والا دي چې یو نه بل انسان ته لګي، او ساټ ایمیون کنډیشنز دي. دې نه علاوه دانې یا هر قسم خارښتونه چې دي نو د الرجي سره دغه هم چې زموږ زیاتر پیشنټس دغه ټریټمنټ دلته ممکنه ده؟ الحمدلله جی زمونږ تاسو به ان شاء الله چې پیشنټس ریویوز هم واخلئ زمونږ د پوره کې نه الحمدلله پیشنټس راځي تر د وزیرستان او هنګو او خیبر ایجنسی نه واخلئ تر داسې د کمراټ او دیر وغیره پورې دي. نو الحمدلله موږ ته ډېر ښه ریسپانس راځي. او هغه پیشنټس چې دي یو خبره زه کوم چې مطلب زیاتره د خاص کر د سرمنې په مرضونو کې چې ککړ مریضان دي هغوی یو قسمه جي نه امیده شوي دي که نه، مختلف قسم علاجونه کړي دلته موږ له راشي یاره زه پاکستان یو ډاکټر مې نه یې پرېښی راشي او الحمدلله چې دی نو زموږ خپل کمال نه د الله احسان دی یا بچا دعاګانې نو هغه مریضان کافي حده پورې چې نو هغوی ریکور شوي دي او ډېره فایده ورته شوې ده. په 400 کې الرجي سنټر جوړ دی که نه، دا ډېره غټه خبره ده. نو دلته کې نور هسپتالونه هم شته، دلته کې مریضان چې راځي نو زیاتره همدغه الرجي حوالې سره راځي. او جی او زیاتره چې کوم دی الرجي حوالې سره هم راځي او نور چې کوم دی نو زموږ میډیکل ډاکټر صاحب ناست وي هغوی د پاره هم زیات پیشنټ راځي، خو کوم چې زموږ زیات پیشنټ دي هغه الرجي پیشنټ دي. او تاسو کړي دي خوراکې نرس ټیکنیشن یم جی د دې علاقې خور او جی مریضان څومره راځي روزانه؟ مریضان هو تقریبا یاره مخکې کم وو، اوس چې کم دي زیاتر مریضان لکه اوس ډېر وي. یو تاسو کوم 300 روپۍ د معاینې فیس ډېر کم نه دی؟ 300 روپۍ زموږ چې کم سی او صاحب دی هغوی وایي چې موږ دام بندو، خو بلکې هغوی به بیا خلک ته غلط مطلب هم اخیستی شي چې لکه مطلب د دې شاته ریزن څه دی چې زموږ نه فیس هم نشي اخیستلی کېدی او بل پرایویټ ځای دی نو د دې وجې چې کم دی زموږ صاحب وایي چې موږ فیس 300 روپۍ اخلو. یاره عبدالله دا نه ونه خبره ده ستا دا په دې سنټر کې ته ګټه نه کوې هم ماته پته لګي که نه، خو مطلب تا سره خو دلته تقریبا 18 کسان په دې الرجي سنټر کې کار کوي، د دې تنخواګانې چې کم دي نو هغه هم ته ورکوې، دا ټونه خرچې د ډاکټرس پیسې دا کم ځینې وباسې. بس زمونږ کوشش دا وي چې بس څه نه څه طریقې سره موږ دا ځای کامیاب کړو او چې دا څومره پیشنټ راځي ټکه پکه بینیفټ دین هم راځي بهر هم زموږ آمدن راځي. بس الله پاک هغه نظام روان څه نه څه ځای نه پوره کېږي او بس سیسټم روان او دوی ته مې ویلي دي ما وی محنت به نه پرېږدو، ما وی زموږ اسپتال نه صحیح زموږ اجرت صحیح تقریبا یو 15 میاشتې موږ ټول ډېر نا امیده شوي وو. بیا ډاکټر هم دا یو ځان د دنیا د په دې زه قصه شروع کوم نو درو غنټو کې دا خبره نه ختمېږي چې د ډاکټر هم چې یو مالک مخلص او یو ډاکټر مخلص چې دا دوه کسان رايوځای شو که نه مخلص قسم په الله دا علاج ډېر زیات اسانېږي. اوس دلته کې سوال دی چې لکه بیا څه غواړئ؟ صرف دا غواړم که نه چې زما نه دی یو کس علاج وکړي ما له دا 300 روپۍ هم نه راکوي، زما نه علاج وکړه د دوی خبره شوه دوی چې د زړه کم ځای کې غواړي دا موږ بار دا خبره برملا کوو. دلته کې دا هېڅ قسمه څه پابندي نشي زما نه به خامخا دوی اخلي. یاره زه پیس هم نه غواړم، زه په تا دوی هم نه خرڅوم، بس پاتې پکې څه دي؟ خو راشه زما په افس کې به ایسی نه لګي خو بار به کس ته ایس لګي. یقین وکړه موږ په 30-32 لاک روپۍ صرف دلته کې د سولر سیسټم کړی دی. موږ وایو چې دلته کې یو کس رادنه شي چې خوشحاله وي چې د هغه ګرمي ونه شي، یو ښه فیسیلیټي هم ورته او دا مې پرس کړي دي، دا مې په ډاکټر هم پرس کړي دي، په سټاف مې هم پرس کړي دي. ما وی عزت دا غریب له ورکې مالدار کس هر ځای ته تللی شي او دا ګور ډېر د زړه نه الله ګواه دلته کې الله ګواه کوم دا ډېر د زړه نه خبره کوم که غریب باندې به کمپرومایز بالکل نه کېږي. په مالدار کس به کمپرومایز اکثر ما د یو هم کالو کې یاره زما مورکۍ ده زما پلانکۍ ده زما ډنګرۍ ده زه هم یاره لکه تاسو د څه شي شپارس کوئ. دا راته ووایه چې الرجي سنټر ټوله ورځ ښکلی سهار نه مازدیګر د شپې هم وي که نه په دې مې پوه کړه ځکه چې مریضان به ځان خبرې سهار د 9 بجو نه والا تر 5 بجو پورې دا ځای کلو وي. دا په مین نوهار روډ تبلیغي مرکز نه مخکې حسن جان کالوني سره بالکل خوا په خوا دی. د موبایل نمبر 0331 88 88 898 دا د موبایل نمبر دی. که چا سره ټچ موبایل او په ګوګل میپ یې 400 الرجي سنټر ورکړو ډېر په اسانه به دلته کې روغ. عبدالله یو تپوس بل کوم باچا ورځ د اتوار ده مریض راغی
نو په هغه ورځ به الرجي سنټر 400 کولو. بالکل به کولوي سهار د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې هم اقا سیم ډاکټر چې هغه په عام ورځ چیک اپ کوي هغه به د اتوار پر ورځ هم دوی ویني. د اتوار پر ورځ صرف موږ خالص د سپیشل پرسن لپاره ورکړی دا پای کې علمان راځي پای کې شاعران ادیبان څومره ښه خلک هغه پکې راځي وس نه کیږي. نو په هغه ورځ فیس مکمل فری چې کوم ټیسټ دی سکن پریک ټیسټ اس پی ټي ورته وایي چې کوم اسلام آباد او لرو ځینو ته خلک ځي په عام ورځ باندې د هغې پیمنټ 1000 روپۍ دی او د اتوار پر ورځ باندې د هغې 500 روپۍ فیس دی. اوس زیاتر خلک په ذهن کې چېرې دوی به څومره وي دا ټوله خبره ګوره کلیر پکاري هغه اوی راغه چې خلک راولي دلته کې بیا لوټو سپینه وایه. سپینه خبره دا ده چې دوی چې ډېره زیاته شي که نه ډېره زیاته د 3000 روپو نه سیوا کېږي. نور دا د 1000 هم راتیر شو د 1200 راتیر شو د 3000 نه بره ده 3000 روپو نه دوی ډېره. تاسو ته بله یو خبره کوم تاسو ته پته شته زیاتر هاسپټلز کې دا یو سیستم رواني چې د ډاکټر به دومره د ډاکټر په الله مې قسمي دلته کې زیات تاسو ته څومره میډیسن ښکاري ډاکټر لوس یو میډیسن وروړه هغه به هغه منیجر هغه کس نه پیژني د کپنې کسب هم نه پیژني او دلته کې بین دی دا تاسو او پریکارډ داسې تاسو کې میډیکل ریپ منیجر د کپنې یو نماینده دا به ډاکټر ته وزټ نه کوي. بل دلته کې دا سیټ اپ نشته چې ډاکټر صاحب ستا په دې شیز کې به دومره پرسنټیج وي دا دپاره د دې چې ډاکټر داسې یو څیزونه لیکي چې د هغې نیډ نه زه ته یم زور یې ماله دی یاره یو شیز نیډ نه دی چې قطعا هغه ایډوایس نشي. ټیسټ دا ټیسټ خبره ده دام ګورې دا یاد ساتې دلته کې ستا زړه نی که نه بالکل ټیسټ مه کوه. موږ خو دا عام لیبونه ما بالکل ختم کړي. په 400 کې د الرجي سنټر د دې قیام یقینا چې په حکومت باندې ما دا بوج کم شي چې څونه مریضان سرکاري هسپتالونو ته روان دي. زما په خیال چې داسې هاسپټل چې دا فیسیلیټیټ کړي شي او د دې حوصله افزایي وشي. عبدالله یو جهانمانه که ژوند دي په نورو ځایونو کې به هم تاسو سره بیا ملاتړي کوو او د دې فری کیمپ ډېر زر را روان دی انشاءالله فری کیمپ له به هم راځو او دا ډېر تواتر سره دا فری کیمپ په الرجي سنټر 400 کې کېږي او هغې له به انشاءالله بیا راځو عبدالله تاسو سره بیا ملاقات هم کېږي. صحیح ده ډېره مننه.